د قهر د کنټرولولو کلیدي عناصر دي. د روانشناسي له نظره قهر د جګړې یا د تښتې سیستم فعالوي. چې هغه سیستم د فایټ اور فلایټ ورته وایي چې داسې سړی د قهر سي نو مجبوره لا جنګ وکړي او وتښتېږي. بنابر د سټرس هورمونونه لکه انډرلین او کورتیزول ایله کېږي. زړه ټپه زیاتېږي، عضلې داسې کلکېږي او د مغز عاقلانه برخه کمزوري کېږي. سبحان الله. ستونزه دا ده چې مغز د حقیقي خطر او خیالي خطر ترمنځ توپیر نشي کولای. دې ته ډېر زیات پام وي. دا ډېر زیات مهمه ده چې مغز هم دغه توانایي نه لري چې یو حقیقي او یو خیالي ترمنځ توپیر راوړي. له دې امله کله یو څوک چې موږ ته سپکاوي وکړي، موږ دا د فزیکي برید په څېر حس کوو او شدید غوسه راځي. نو د قهر د کنټرول لپاره باید څه وکړو؟ یو د قهر محرکات وپېژنئ، چې هغه ته په انګلیسي کې ټریګرز وایي. له ځانه وپوښتئ زه د کومو شرایطو، خبرو یا عملونو له کبله کنټرول بایلمه. زه زیاتره وخت د چا او څه په اړه غوسه کېږم. څوک چې ځان پېژني الله سبحانه وتعالی به وپېژني. که موږ خپل احساسات ونه پېژنو نو تل به د عکس العمل په حالت کې اوسو. نه د حکمت